الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو نتیجه گیری د مفردات و د حروف نکومه ان شاء الله ورسته و بیا دوهم درس یا دوم قاعده تزو. حروف د شکل د نگانه او د صفات د نگانه تاسو ته خلاص تشریح کوم ترڅو تاسو اطفال هیر نکړي چې کم حرف ډک ویل کی، کم حرف باریک ویل کی، په کم حروف کې طول کی، په کم حروف کې قصر کی. حروف د شکل د نگانه په دریو قسمو دي. یو نوع حروف دو حرفی لکه با، تا، ثا، را، خا، ح و غیره. دو حروفو کې صرف قصر کی، یعنی په اندازه د یو الف یا دو حرکت ویل کی. با، تا، دسی نه کی چې با، تا، نه خیر. با، تا، خا، ح، ز. بل قسم حروف دی چې هغه درې حرفی دي، درې حروفو نه تشکیل شوی لکه الف، جیم، دال، ذال، صاد و غیره. درې حرفی حروف غیر د الف نه چې استثناء ده، غیر د الف نه نور ټول درې حرفی کې طول کیږي، یعنی په اندازه د درې الف یا شپږ حرکت ویل کی لکه دال، صاد. دریم قسم څلور حرفی حمزه ده، ه میم ز او آخر کې ها لري حمزه. دا د شکل د نگانه حروفو چې په درې قسمو، یو دو حرفی، بل درې حرفی، بل څلور حرفی. صرف په حروفو کې درې حرفی په استثناء د یو الف نور مکمل درې حرفی کې طول کیږي، غیر دغه نه ټول په اندازه د یو الف یا قصر کې کیږي. حروف د صفات د نگانه. صفات د نگانه حروف په درې قسمه دي. یو نوع حروف دي چې په هغه کې تفخیم کی، یعنی مفخم ویل کی، ډک ویل کی. هغه اوه حروف دي. یو خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دا اوه حروف همیش یعنی په هر حالت کې ډک ویل کی. بل قسم حروف دي چې هغه همیش مرقق، ترقیق یا باریک ویل کی. هغه حروف با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، ز، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، همزه، یا. دا حروف می چې درته یاد کړل دا مرقق یعنی باریک ویل کی، ډک نه ویل کی چې دسی وایو چې دال، نه خیر، دال. بل قسم یعنی دریم قسم هغه حروف دي چې هغه بعضی وخت باریک ویل کی، بعضی وخت ډک، یعنی بعضی وخت مرقق، بعضی وخت مفخم. هغه درې حروف دي، یو الف، بل را، بل لام. دا به ان شاء الله په صفات عارضه کې تاسو ته تشریح شي چې دته شبه مستعلیه ویل کی. حروف به زې وری وایم: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، همزه،